بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ګرانو مسلمانانو ورونو، نن به ان شاء الله داسې یو حدیث درته بیان کوم چې دغه حدیث نه پکار ده چې طالب العلم وویریږي او خپل اعمال مراجعه وکړي. دغه رنګ عالم وویریږي، حافظ او قاری وویریږي او د خپل اعمال مراجعه وکړي. هغه حدیث داسې دی چې اول چې د قیامت په ورځ باندې جهنم ته داخليږي دا 3 کسه دي. د ترمذی په روایت کې راځي چې اول ور باندې د جهنم اور ګرميږي دغه 3 کسه دي. هغه 3 کسه څوک دي؟ دوی څه اعمال کړي دي؟ په دې باندې باید درونو سړی ځان پوي کی. دا ډیر ناشنا او ویرونکي حدیث دی چې هر څوک واوري دغه حدیث داسې الفاظ او داسې کسان جهنم ته غورځول کیږي چې هغه ظاهرا نیک عمل کوي، خو د الله رب العالمین ته د عمل د دوی د قبول وړ نه دی، نو په دې وجه جهنم ته غورځول کیږي. په مسلم روایت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اول چې د قیامت په ورځ فیصله کیږي هغه به د 3 کسانو په باره کې کیږي. یو د هغوی نه به هغه څوک وي چې د الله په لاره کې جهاد کړی وي او په دغه جهاد کې بیرته وژل شوی هم وي، قتل شوی هم وي. الله رب العالمین به ورته وی چې تا ته خو ما ډیر نعمتونه درکړي وو، تا په دې نعمتونو کې څه وکړه؟ نو دغه انسان به الله رب العالمین ته په جواب کې وی چې یا رب، ما خو ستا په لاره کې جهاد کړی وو، جهاد به مې کاوه، تر دې چې شهید شوم په دې لاره کې زما خپل وینه قربان کړله، خپل سر مې قربان کړ، دا خاص ستا د رضا دپاره. الله رب العالمین به ورته په جواب کې څه وی؟ الله رب العالمین به ورته وی ته خو دروغجنې دروغ وی، تا د دې دپاره دا جهاد کاوه چې خلک ووایي چې دغه سړی ډیر زړور سړی دی، په صفونو کې مخکې تلي، دښمن ته به مخامخ ورتلي. دا په دې وجه چې خلک ستا صفت وکړي، ځان ښودنه دې کوله، زړورتیا دې خلکو ته ښودله، د الله د رضا دپاره دې دا کار نه کاوه. نو بیا به الله رب العالمین ملایکو ته امر وکړي او دغه انسان به جهنم ته وغورځوي. ورونو تاسې وګورئ، د نیک عمل کړی دی، بد عمل یې نه دی کړی مسلمانانو ورونو. خو کله چې د عمل نه اخلاص ایسته شو، د الله رضا ایسته شوله، اگر که هغه نیک عمل دی، اگر که هغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر دی، بیا هم الله ته نه دی قبول. دغه رنګې یو بل کس به راوستلی شي او هغه کس ته به الله رب العالمین علم ورکړی وي، هغه کس ته به الله رب العالمین د قرآن کریم د تلاوت طریقه ورزده کړي وي، تلاوت به زده وي، ښکلی تلاوت به کوي، حافظ به وي. الله رب العالمین به ورنه پوښتنه وکړي چې ما تا ته دا حفظ او قرآن دا مې در زده کړی او علم مې درته درکړی او په دې کې دې څه وکړه؟ دغه انسان به وایي چې یا رب، ما خو ستا د رضا دپاره خلکو ته قرآن کریم ښوده، په جومات کې به ودرېدلم، خلکو ته مې بیانونه کول، خلکو ته مې علم ورزده کاوه او دا ټول مې ستا د رضا دپاره کوه. الله رب العالمین به ورته په جواب کې ووایي لکه څنګه چې هغه ملګري ته یې ویلي چې دا کار تا د دې دپاره نه و کړی، دا کار تا د ریا دپاره کړی او د دې دپاره دې کړی چې خلک تا ته قاري او حافظ ووایي. او دغه رنګې قاري ته به وویلی شي دا تا ته د دې په خاطر باندې چې تا ته خلک قاري ووایي، او عالم ته به وویلی شي چې دا تا د دې دپاره کړی چې خلک تا ته عالم ووایي. نو پس دغه عمل ستا الله ته نه دی مقبول، نو پس د ملایکو ته به امر وکړی شي او دا به هم جهنم ته واچولی شي. دریم کس ورونو هغه کس دی چې هغې ته به الله رب العالمین ډیر مال ورکړی وي او ډیر مال به د الله رب العالمین په لار کې مصرف کړی وي. الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ته خو ما ډیر مال درکړی و، نو تا دغه څه وکړه په دې مال کې؟ دغه انسان به وایي چې یا رب، ما خو یو هم داسې لاره نه وه پرېښې چې ستا د رضا مقصد پکې و، مګر مال مې پکې مصرف کړی و. که چېرته به حلقه وه ما د هغې کفالت کاوه، که چېرته به جومات و هغې جوړولو کې ما روپۍ ورکولې، چې چېرته مې ښه کار کاته او د مال د مصرفولو ځای و ما پکې خپل مال مصرف کړی و او دا کار مې د څه لپاره کړی و؟ دا کار مې ستا د رضا دپاره کړی و. الله رب العالمین به ورته د هغه دواړو ملګرو په شان وایي ته دروغجنې دروغ وی، دا کار دې د دې دپاره کړی چې خلک ووایي چې دا جواد حدیث کې راځي چې دا ته ماشاءالله ډېر سخي سړی او ډیر سخاوت کې د دې لپاره دا کارونه کول د الله رب العالمین د رضا لپاره نه کوو. په دنیا کې خلکو درته سخي ویل،
ورونو خلاصه خبره داره چې یو سړی عمل کوي، نیک عمل کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر عمل کوي، د ټولو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې دغه زما عمل د چا دپاره دی، د چا د رضا دپاره دی. آیا واقعا د الله رب العالمین د رضا دپاره دی که نه د مخلوقات او د انسانانو د رضا دپاره دی؟ که چیرته د الله رب العالمین د رضا دپاره وي کوشش ورکې نور هم وکړه، او که چیرته د انسانانو دپاره وي ځان ښودنې دپاره وي ځان پرې مه ستړی کوه، ځکه کیدی شي دغه ستا عمل سره د دې چې نیک عمل دی دا د جهنم د داخلېدلو سبب وګرځي. ورونو دې درې واړو چې موږ مخکې بیان کې ویلې د یو هم بد کار نه دی کړی، ظاهرا یې ښه کار کړی دی، خو کله چې نیت کې د الله رب العالمین رضا نه وه موجوده الله رب العالمین د عمل ورنه قبول نه کړ. نو په دې وجه هر نیک عمل چې سړی کوي په کار دا ده چې نیت خاص د الله رب العالمین رضا مقصد وي، بل هیڅ مقصد نه وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.